سلامونه یارانو، ساعت دې څنګه پاڅېدم، یو ځای ته مې اراده کړې وه، خو له مخکې نه مې ته ملا ماتې وه. اوس به تاسو وایه چې دا داسې کوم ځای دی چې ستا د له مخکې نه ملا ماته وه. نو داسې یو ځای ته روان وم چې هلته له 10 منټو کار وي، هم خو ټوله ورځ به دې ضایع کېږي. نو ما خپل بایک راویست او راووتم د روډ په طرف. تقریبا 15 منټه مزل کولو نه بعد سیده ورسېدم میدان بینک ته. میدان بینک نه ولې چې پیسې هم راغېستې وو، دغه کار کې خو پیسې هم ډېرې لګي. نو دغه ځای نه مې پیسې راواخېست او بیا مې خپل بایک سټارټ کړ، بیا ووتم لاړم سیده په خپله ګاډي پسې. ما چې ګاډی به راوباسم، لاړم بایک مې ودرول، دغه ځای نه مې ګاډی سټارټ کړ، راووتم روډ ته. اوس خو به پوه شوي چې دا داسې کوم ځای ده چې ټوله ورځ پکې ضایع کېږي. نو ملګرو هغه مصري خانه ده. نن مې اراده کړل په مصري خانې ته چې به ګاډي کې به کار کوم. 15 منټه مزل کولو نه بعد ورسېدم مصري خانې ته. د استاد راغله پوښتنې رانه وکړه چې سري وروره څه به کوې. نو ما ورته معاف سوي چې به ګاډي کې دا کار کول دي. نو هغه مو چې ورکړه زه دا ګاډی راوروسته کوم او ټیرېس ته ولګوم، نو بیا به پکې کار شروع کوو انشاءالله. چې ګاډی مې څنګه ودرېد، استاد ته مې مخکې وویل چې ډېر به مې نیسه، د کار به زر تر ختمېم او شاګردان پرې ولګوه. څلور ویل کولاو کړه ګاډي نه، دا چیک کړه، لیزر ویزر یې وګوره چې څنګه دي. نو استاد هم له مخې سره شاګردانو ته آواز کړ، کسان یې ولګول 2 تنه په ګاډي او ویلونه یې کولاو کړل چې لیزر یې خو روغې دي ماشاءالله. استاد ویل چې ښه برابر دی، خو بس سرویس به یې کړل او داسې به یې دلته ور ولګول. استاد ته مې ویل چې آیل به هم چینج کول غواړي. نو استاد هم زر زوړ بالټۍ کېښود، آیلو ته آیلو ته وخت باندې آیل یې راوړ او ګاډي ته ور واچول. او د بل ملګري هم داسې وزګار ګرځېدلی، ده ته مې آواز کړم راشه ته د ایسي دا ګیس وګوره چې پوره دی که کم دی. نو ده راته هم وویل چې ایسي ګیس خو ډېر کم شوی دی، دا به ګیس په پکې اچول غواړي. نو چې خرچې تپوس مې وکړ نو 100,000 روپۍ ویلي. ما دا ټیک ده. نو زه خپل سلنډر راوړ او ګاډي ته یې ولګوه، ګاډي ورته سټارټ کړم. ما ته یې ویل چې ته بې غمه کښېنه دغلته یو نیمه ګنټه صبر وکړه، کار به دې وشي. نو ما هم دغلته یو نیمه ګنټه صبر وکړو. بیا راته آواز کړ چې کار وشو، راشه ته به ګاډي کې دننه کښېنه، چک یې کړه، ایسي چالو کړه چې یخوال یې کوي که نه کوي. نو ما هم ګاډي کې کښېناستم او ایسي مې چالو کړه، چک مې کړه. خو ماشاءالله له مخکې نه ډېر ښکلي بهتر کار کوو. نو بیا راته وویل چې ګاډی اوس مکمل کړي دی، تاسو تللی شئ. نو دواړو له مې حساب وکړو، پیسې مې ورله ورکړله. دغه ځای نه مې ګاډی سټارټ کړه، ووتم کور طرف ته اوس سره دلته پېټرول پمپ ته ورغلم، ولې چې به ګاډي کې تېل ډېر کم وو. پمپ والا ته مې اړه ورکړه چې ټانکۍ فل کړه. پمپ والا دوه درې ځله تپوس وکړې چې فل یې کړم، لکه تېل نن سبا په پاکستان کې ډېر ګران دي. نو هغه هم د دې وجې نه 2-3 ځله تپوس وکړې چې هسې نه چې پیسې ډېرې جوړې شي بیا ورسره نه. ما ورته هم وویل چې بېغمه شه ګاډی فل کړه. په ګاډي کې خو نه مخکې نه تېل وو، خو بیا به کم 26 لیټر تېل لرلو چې د هغې 10,200 روپۍ جوړې شوې. او دا پیمنټ مې ورته حواله کړ. دغه ځای نه روان شوم کور طرف ته. دا ولې نننۍ ورځې زموږ ویډیو که ستاسو خوښ شوی نو خپل دوستانو سره یې ضرور شیر کړئ او زموږ آیډي هم فالو